سلام علیکم کامران څنګه خې ټیک ټاک طبیعت ته خري داسې کار دی صبر زما او لطیف نه سودا کوم اختر د پاره خزي له شاپینګ دلم که زما غپلار راغو کنه نو ما وته نه خې چې دی لطیف سره دکان کې صحیح ده که ما پسې ګرځي ما ډېر وران پلار مې زه صحیح ده زه ورځم زرولی کاکا دی خوا راشه ما ته پته ده چې ته څه پسې ګرځې او کامران بچی وایه عمراني پسې ګرځې او که نو زه عمران پسې ګرځم که نه کوم ځای دی بیا هغه تللی دی لطیفي دکان ته ښځې له سوداګانې علي کاکا ورشه خوښې ودربوه ته بیا هم شه بیا اوس ګوره چې څنګه دربم ښه لطیفه څنګه په خیر عمرانه ته خو دکان ته ډیر وخت پس رالی خیر خو خبره دا ده لطیفه چې اختر را نږدې کیږي او ښځې راته ویلو چې لاړ شو ماله شاپینګ وکړه ما دا سپلی به وله والمه او نور خو تا ته پته ده چې په ما خپله ښځه دونه ګرانه ده چې زه درته څه ووایم اختر را روان دی نوي نوي ډیزاینونه راغلي دا وګوره مړه دا ته څه د زړو ښځو سپلی ما ته ښیې ما ته سمې د جینکو سپلی وښیه دا واله دا نوي ډیزاین دا په څو ده دا راته وښیې دا په څو ده د دې خو قیمت 800 روپۍ دی مړه 800 مونږ ته ښه د 500 سپلی وښیه تونږ ته د 800 وښیې هی قیمتي شی ما ته وښیه ولې دا سم شی وروړه مونږ تاله دونه په مینه رالو دا واله دا د 600 روپو جوړه ده ښه دا په 6,000 ده دا مې خوښه شوه قیمتي هم ده او خوند به مو سره ډېر کوي داسې کار وکړه یو 3-4 جوړې راله نور هم پیک کړه مړه هغه پلار را باندې را نه شي بیا به راته شورونه کوي دا خو زما ښځې ته دونه بدنیته دی که نه چې ورکې که مړه دنه به خدای کله زه ته جوړې ما ته وښیه که نورې خاص بیا نو ته لکه دلته راغلی دا خرچې په خپلو سترګو مې نه صحیح کړې تا لکه زما چیک بک نه دی په دې خبرو ختم کړو چې ته به ښځې له سوداګانې کې دا نو ته چې ما وی ځان له کار وګوره نو ته دلته راغلی زما چیک بک ترې وړی دی او ښځې له په سوداګانې کې سلمن به دې مو باسم ښه نه دې خوا راشه نو کوم عمل درسره وکړم ته خو زما ظالمه بیړي شه پکه ته د خدای ورځ ختي زه به تا سره کوم عمل کوم زه تاسو